ډېره مننه محترم ثاقب صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. که راته ووایاست چې تاسو دلته راغلي یاست او د دې مراسمو په اړه که خپل احساسات او خپل څرګندونې وکړئ. مننه له نن ټکیاسیا او د درنو کارکوونکو له سترو او فعالو کارکوونکو چې واقعا چې نن د یوه ورځ ده، تاریخي ورځ ده، داسې ورځ ده چې د افغانستان په تاریخ کې دا ډېرې کمې ورځې دي، لکه د شپږویشتم د دلوي یا اتویشتم د اسد. دا هم انشاءالله اگر چې دا ابتدایي و مقدمه ده، یوه خطوه ده، یو تمهید ده د احتلال د اشغال د پای ته رسېدو لپاره، خو د هغو ورځو د زره رسېدو په هیله باندې انشاءالله. دغه مراسم دا دلته چې اوس ترسره کېږي دا څه معنا لري افغانستان ته، طالبانو ته، د ګاونډیانو ته او ټولې نړۍ ته؟ دا خو ډېر پیغامونه لري، خاصتا اشغالګرو امریکایانو ته پیغام لري. د دې پیغام لري چې تاسې هغه ظالمانه اشغال چې په 2001 کال کې پیل کړی ولو، په دې نن ورځ په رسمي لحاظ باندې انشاءالله د پای ته رسېدو وخت یې ده او هغه اشغال به که خدای کول نور د افغانستان د دې چې اوس هوکړلیک لاسلیک کېږي، په دې سره به په رسمي د امریکایانو په خپل اعتراف سره دا اشغال پای ته رسېږي انشاءالله. ستاسو په نظر په افغانستان کې بالاخره د جګړې پای به څه رقم، دا جګړه به څنګه پای مومي او څرنګه حکومت به جوړیږي په افغانستان کې؟ انشاءالله جګړه به پای ته رسېږي او جګړه ماران به مختوري کېږي انشاءالله، او راتلونکی به که خدای کوي د افغانانو د ټولو افغانانو په یو ځایوالي باندې داسې یو حکومت چې په هغه کې به هر افغان خپل ځان ویني او هېڅوک به ترې بهر نه وي. د ټولو افغانانو د هغو به فردي او ټولنیز حقوق خوندي او انشاءالله یو سوله ییز افغانستان به وي. ډېره مننه محترم ثاقب صاحب. مننه له تاسې هم مننه.